په پښتونخوا کې یو بل خواجه سره هم ووژل شو. دا کار چا اول وکړو؟ حقیقت همدلته وګورئ دوستانو. د ګل پاڼې خواجه سره د مرګ لاس ورځې نه کیږي چې یو بل خواجه سره چې سیده نومیږي هغه هم خپل رور ووژله. رپورټ کې ویل شوي دي چې سیده څو ځلې خپلې کورنۍ منې کړې وه چې سم شه ډانسونه مه کوه، پردو ودونو کې مه ګډېږه، خو هغه دغه خبرې نه منلې چې اخر یې ووژو. پولیسو سره په درج شوي رپورټ کې دا ذکر نه دی شوی چې دا خواجه سره یعنی هجړه و او که نه د شوق نه به یې ګډه کوله، خو خپل نوم یې سعید او په خپل ځان باندې سیده نوم ایښی او په دغه نوم باندې په خپلو ملګرو کې مشهور و. د یو واده د پروګرام نه واپس په راتلو باندې خپل کشر ورور ووژلو. د نرخزیانو صدره فرزانه وایي چې په پښتونخوا کې زموږ ژوند ډېر په خطره کې دی. هیڅوک هم زموږ په خلکو یعنې په خواجه سره او اسره نه کوي. که یو وړه خبره هم وي نو وژل کېږي او بیا یې هیڅوک تپوس نه کوي. هغه وایي چې څو ځل د شپې زموږ په کمرو خلک راغلي، زور زبردستي کړي او په خواجه سراوي زیاتی هم کړی دی. د ساعت باره کې وایي چې هغه د پښتونخوا د صوابۍ اوسېدونکی او خپل کشر ورور حماد ووژلو چې ویل یې موږ ته به هر چا پیغورونه راکول چې ستاسو ورور ډانس او ګډا کوي او موږ ته دا پیغورونه نور د زغملو وړ نه وو. سعید یا سعیده چې په دغه شپه د پروګرام نه واپس تله نو دغه پروګرام چې کوم یې کړی و هغه هم انټرنیټ ته خېجولی و. د یادولو ده چې په دې میاشت کې د خواجه سره د وژلو دا دویمه پیښه ده. له دې نه وړاندې هم ګل پاڼه خواجه سره وژل شوی او اوس سیده هم وژل شوه. د ویډیو د کتلو مو ډیره مننه کوم. له نورو تازه معلوماتو لپاره پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.